د نن ورځې څلور لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ زموږ چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د اقتصادي بحران اوج. پاکستان د خپلو مامورینو د معاشونو پیسې نه لري. وروسته له هغه چې ځینو پاکستاني مامورینو د خپلو معاشونو د لوړولو لپاره پیل کړې مظاهرې په دې شرط ودرولې چې د پاکستان حکومت به یې معاشونه لوړوي. اوس یو شمېر پاکستاني شنونکي وایي چې د پاکستان حکومت د ضعیف اقتصاد له کبله د کارکوونکو د معاشونو لوړولو ظرفیت نه لري. شنونکي په دې باور دي چې د پاکستان اقتصاد د یاد هیواد په تاریخ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی او بهرني پورونه پرې تر دې حده ډېر شوي چې پاکستان به یې څو کلونه له توانه ونوځي. دوی وایي که پاکستان حکومت د کارکوونکو معاشونه لوړوي نو مجبور دی چې یو ځل بیا به ورته د نورو بانکونو قرضونه راواخلي چې دا چاره به د یاد هیواد پورونه نور هم ډېر کړي. باید یاد شي چې پاکستان به روان مالی کال چین ته په داسې حال کې پورونه ورخلاصوي چې لا هم د یاد هیواد له نړیوال بانک څخه 14.18 میلیارده امریکایي ډالر، د آسیایي پرختي بانک څخه 12.4 میلیارده او د پاریس کلب څخه 10.29 میلیارده ډالر قرضدار دی. طالبان وایي اشغال او د جګړې دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی. ټاکل شوي چې راتلونکي اونۍ د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران سره راټول شي او د افغانستان په تړاو پریکړه وکړي چې پاتې شي او که ووځي. طالبانو پر دغه استازو غږ کړی چې افغانستان کې د جګړې او اشغال ته دوام نه ورکوي، ځکه دا نه د بهرنیو هیوادونو حکومتونو او نه یې هم د ولسونو په ګټه دی. طالبانو په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي افغانستان کې ستونزې حل یوازینۍ لاره د دوحې تړون عملي کول دي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوحې تړون ته ژمن دي او له مقابل لوري هم ورته تقاضا لري. دوی د خپلو خبرو د ثبوت لپاره د بیلګو په توګه د امریکایي چارواکو هغه خبرې یادې کړي چې ویلي دي په تیر یوه کال کې افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری نه دی وژل شوی او نه هم طالبانو د نورو کلونو په څیر دا ځل په سرلني عملیات اعلان کړي دي. طالبان یو ځل بیا ویلي چې د دوحې تړون سره سم باید په 3 میاشتو کې د دوی ټول بندیان خوشي شوی وای، خو په خبره دا کار ونه شو. طالبانو ټینګار کړی چې باید مشران د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوی وای، خو لا هم په دې لیست کې شامل دي. د دفاع وزیر موټر چلونکی او زوی په کابل کې وژل شوی. سرچینې وایي د دفاع وزیر اسدالله خالد د موټر چلونکی محمد افضل او 15 کلن زوی سلطان تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی. محمد افضل په 4 کریانو سیمه کې په خپل کور کې په ډزو وژل شوی دی. ارګ ته د حکمتیار خبرداری. هوکړه عملي کړئ که نه د واک تر پایه مو محاصره کوو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار حکومت ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د له دوی سره شوې هوکړه باید عملي کړي. نوموړي په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل که حکومت له دوی سره شوې هوکړه عملي نه کړي نو ارګ به محاصره کړي او تر هغه به یې محاصره کړي چې غوښتنې عملي شوي نه وي. ملګرو دا وه زمونږ چمتو شوي ویډیو. د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې را سره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.